السلام علیکم وروڼو. دا د HTML سیریز یا ویب ډیولپمنټ اوهمه ویډیو ده او په دغه ویډیو کې به انشاءالله موږ او تاسو د HTML کوم دغه پروګرام یا پراجکټ چې موږ شروع کړی د هغه په اړه به په تفصیل سره خبرې کوو او نور به هم پرې غږېږو. نو راځو ویډیو شروع کوو، خو د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او د نورو ویډیوګانو لپاره د HTML فول کورس ان پښتو پلیلیسټ ته لاړ شئ او هغه وګورئ تر څو په دې ننني درس باندې په ښه ډول پوه شئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. په تېره ویډیو کې موږ د ویډیوګانو کې د HTML د مختلفو ټیګونو په باره کې معلومات ترلاسه کړل چې HTML کې د ټکسټ یا لیکنې ته مختلف شکلونه یا په ټکسټ یا لیکنه باندې مختلفې اغیزې یا افیکټس راوستل څنګه کیږي د HTML د ټیګونو په مرسته. په دغه ویډیو کې به انشاءالله موږ د HTML د کم تاسو کتلی شئ د براوزر دا کم چې براوزر دا بیکګراوند یا دغه مخامخ صفحه ده په دې کې به انشاءالله مختلف ایډیټینګونه یا تغییرات راولو، سمونونه راولو. نو ویډیو شروع کوو. تاسو کتلی شئ دغه د HTML دغه باره چې دی د عنوان د هیډینګ ده HTML کورس فور بګینرز او لاندې دغه یو پیراګراف ده ما لیکلی ده. نو زه غواړم چې په دغه دا پیج چې کوم ده د ټول ویبسایټ ده تاسو مختلف ویبسایټونه کتلي ویبسایټ سپینه صفحه یې نه وي، حتما یو رنګ وي. نو څنګه کولی شو د دغه ویبسایټ د باډي ته یا دغه بیکګراوند ته یا دغه صفحې ته یو کلر یا یو رنګ ورکړو. نو څه به وکړو، لاړ به شو اول به وګورو چې دغه باډي ته چې موږ دغه د بیکګراوند ته رنګ ورکوو یا دغه ته کلر ورکوو دا د څه پورې اړه لري. نو دا د باډي ټیګ پورې اړه لري. موږ او تاسو وویلو چې HTML دوه مهم ټیګونه لري، پیرنټ ټیګ یا پلرني ټیګونه د HTML دوه دي چې یو د HTML ټیګ ده هیډ ټیګ ده چې هغه کې د دغه هیډ یا دغه عنوان په اړه باندې مختلف معلومات راځي. مثلا دلته دا عنوان لکه تاسو به کتلي www.bbc.com. نو دغه bbc.com چې کوم ده دغه ویبسایټ نوم ده د دې هیډ پورې اړه لري، د هیډ ټیګ پورې په دې کې دا تغییرات راځي. او بل باډي ټیګ، د باډي ټیګ کې چې ده ټول هغه کانټینټ راځي چې کوم د HTML د صفحې پورې اړه لري. نو موږ غواړو د صفحې ته رنګ بدل کړو. نو باډي ټیګ ته راځو او په باډي ټیګ کې چې ده رنګ او دغه ځینې تغییرات HTML په اصل کې د یوه ویبسایټ د تهداب یا کوم هغه سټرکچر یا جوړښت د هغه نوم ده. یعنې HTML کې چې دا موږ صرف ټکسټ پورې تړلي یا لیکنې پورې تړلي مختلف تغییرات راوستلی شو، لیکنې کولی شو. خو یو ویبسایټ ته مختلف رنګونه ورکول، مختلف ډیزاینونه ورکول، سټایل برابرول دا د CSS پورې اړه لري. CSS کاسکیټینګ شیټ سټایل ځان ته ژبه ده. نو د سټایل په اصل کې د CSS یوه برخه ده. نو څه کوو، دغه باډي ته چې موږ غواړو رنګ بدل کړو، نو باډي نه وروسته لیکو سټایل که چېرته دا زه لږ مخکې بوځم نو دا بریکټ کې دا ښه والی ده چې دا ګوره په خپله چې ده تا ته ښیي چې کوم ټیګ ده. نو سټایل باندې کلیک کوم او له هغه نه وروسته بیکګراوند چې ده بیکګراوند کلر تاسو کتلی شئ دا 6 نمبر باندې بیکګراوند کلر. له هغه نه وروسته زه غواړم چې دې ته دغه بیکګراوند ته چې ده بلو رنګ ورکړم، بلو تیز بلو ډارک بلو اول رنګ ده تاسو کتلی شئ ډارک بلو. نو که چېرته زه دا کنټرول S سیف کړم تاسو کتلی شئ دې بیکګراوند ته بلو رنګ یا شین رنګ ورکړل شو.
اوس په سټایل کې راځم او څه کوم یو بله کار کوم دغه هیډینګ یا کوم د عنوان چې د HTML کورس فور بګینرز زه غواړم دې ته هم یو رنګ ورکم د دې لیکنې ته رنګ ورکم یا لیکنې یا بیکګراوند ته رنګ ورکم خو بیکګراوند ته مې دا بل رنګ ورکم زه غواړم د دې لیکنې ته رنګ ورکم نو څه کوم بیا لیکم سټایل سټایل څنګه ټي ولیکئ تاسو کتلی شئ ST سټایل په خپله را او له هغه نه وروسته چې دا کلر انتخابوم او په کلر کې مثلا زه غواړم دې ته ریډ یا سور رنګ ورکم نو که زه کنټرول اس ووهم تاسو کتلی شئ د هیډینګ یا عنوان هم سور رنګ ترلاسه کړ له هغې نه وروسته زه غواړم مثلا دې پیراګراف ته دې پیراګراف دغه بیکګراوند ته یو رنګ ورکم نو بیا سټایل انتخابوم او له سټایل نه وروسته بیا ورته وایم چې بیکګراوند کلر تاسو کتلی شئ په 6 نمبر کې او له هغې نه وروسته مثلا دې ته غواړم چې ګرین یا شین رنګ ورکم دې پیراګراف ته نو ځکه چېرته کنټرول اس وهم دغه پیراګراف په شین رنګ باندې رنګ شو نو دا و بیکګراوند ته مختلف کلرونه ورکول یا سټایل کوم ټیګ چې سټایل په اصل کې دا یو ټیګ نه ده بلکې د ټیګ یو اټریبیوټ ده دې ته اټریبیوټ وایي په ټیګ کې دننه یو ټیګ ته یو مختلف فارمټ یا شکل بدلول نو سټایل په دغه ځای کې یو بل مهم هغه هم ده مثلا که تاسو دلته وګورئ نو د دغه ویب سایټ نوم index.html ما په اول سر کې په اوله دوهمه ویډیو کې چې دا ما دا نوم ورکړی زه که چېرته وغواړم چې مثلا دا نوم بدل کړم دا یو بل نوم ورکړم مثلا زه تاسو به کتلي د ویب سایټونو مختلف نومونه یې زه ورته لیکم چې www مثلا www.technicalrha نو که زه چېرته کنټرول اس ووهم تاسو کتلی شئ ډایرکټ دغه ټایټل یا دغه عنوان د دې ویب سایټ د نوم هم بدل شو همدارنګه موږ کولی شو چې مختلف نور تغییرات هم راولو مثلا که زه دلته یو بل پیراګراف ولیکم مثلا په دې پیراګراف کې ورته ولیکم چې HTML tags are responsible for example for different text for example different text effects نو که زه چېرته کنټرول اس ووهم دا یو بل پیراګراف شو زه اوس غواړم په دغه پیراګراف کې چې ده د دې پیراګراف کلر بدل کړم نو بیا سټایل چې ده سټایل انتخابوم سټایل او له سټایل نه وروسته ورته وایم چې کلر او له کلر نه وروسته د مثال په توګه زه دې ته غواړم چې یلو رنګ ورکم نو زه که چېرته کنټرول اس ووهم تاسو کتلی شئ دا بل پیراګراف چې ده یلو یا زیډ رنګ واخیسته نو دا وه د نن ورځې موضوع انشاءالله که ژوند باقي و په راتلونکي کې به له یوې نوې موضوع سره حاضرېږو او د HTML سیریز که چېرته غواړئ چې پوره په HTML باندې پوه شئ نو زموږ دغه د HTML کوم پلیلیست چې ده دا در سره چک اپ یا وګورئ